EU په نړۍ کې د کوچنیو تولیداتو د راغونډېدو تر ټولو لوی مرکز ګڼل کېږي او د افغانستان په شمول د بېلابېلو هېوادونو څخه راغلي سوداګران راجلب کړي دي. دا چې په تېرو ډېرو کلونو کې افغانستان د جګړې په کومې کې و، په دې هېواد کې د اړتیا وړ شیان لا هم د کمښت په حال کې دي. نو ځکه هر کال په یو ښار کې د افغان سوداګرو لخوا اخیستل شوي تولیدات ډېر دي او کلاني اندازه یې شاوخوا 40,000 کنټینرونو ته رسیږي. نو دومره زیات مالونه څنګه په خوندي توګه افغانستان ته لیږدول کیږي؟ احمد جاوید اوس د یوه سوداګریز شرکت خاوند دی چې پخوا یې د بیړیو په وسیله مالونه له یو ښار څخه افغانستان ته لیږدول. ما سابق بار میکنیم از ایوو بارگیری ما میکنیم طرف نیمبو، از نیمبو کراچی بار میشده و از کراچی طرف جلال آباد و از جلال آباد بار میشه طرف کابل که در حدود 40-45 روز دوام میکرد و فعلا که ما از خط ریل بار میکنیم تا کابل به 13 روز دوام میکنه. د بیړیو په وسیله د مالونو د لیږدولو وخت اوږد او لګښت یې ډېر دی. د چین او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ د پرمختګ سره سره د لیږدونې همداسې لارې چارې بازاري اړتیاوې نشي پوره کولی. د دې حالت پر وړاندې د یو د تیمنګ د پانګونې محدود شرکت د شانګهای د اورګاډي ادارې د چین خوا د مالونو لیږدولو ادارې سره د همکارۍ له لارې د تېر کال د اګست په میاشت له یو څخه تر خیراتان پورې د اورګاډي لاره پرانیستې ده. 阿富汗邦列的这个开通的基础呢， د اورګاډي د پرانیستنې بنسټ په اوږده موده کې د چین او افغانستان ترمنځ سوداګري ثابته ده او ځانګړتیا یې دا ده چې مالونه د بیړیو پر ځای اوس د اورګاډي په وسیله لیږدول کیږي چې د لیږدونې لارې چارې ورسره ښې شوي دي او له دې امله یې د لیږدونې وخت او لګښت کم شوی دی. نو ځکه تر پرانیستلو وروسته دغه پټلۍ د افغان سوداګرو د هرکلي وړ ګرځېدلې ده. د دې لارې پرانیستنه نه یوازې افغان سوداګرو ته بلکې چینی سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. او د بندر کراچۍ د بندر عباس هم همچنان له یو څخه ځي تر نیمبو پورې. د نیمبو نه په ایران کې بندر عباس ته، نو بندر عباس نه تر هرات موږ یو مرز لرو، بل مرز سره نیمروز لرو. پر دې دواړو لارو بس له هرات نه ګمرک سیسي بیا ځي کابل مرکز. دا خو مخکې هم درته ویلې چې تقریبا نیم په نیم فرق کوي. اول چې له دې ځای موږ کاینر په بندر د سمندري په اړه ولیږو 10 ورځې الا 15 ورځې زموږ کابل ته رسیږي او په د ریل په لاره باندې 15 الا 20 ورځې کابل ته رسیږي. یعنی نیم په نیم فرق کوي.我们公司是12年开始做阿富汗的那个客户。زموږ شرکت د 2012 کال څخه د افغان بازار لپاره په خدمات پیل وکړ او په عمده توګه افغانستان ته ماشینالات او تجهیزات صادروي. د دې پټلۍ تر پرانیستلو وروسته دغه تجهیزات او ماشینالات له دریم هېواد څخه د تېرېدو پر مهال له کنټینرونو څخه ایستلو ته اړتیا نه لرو چې له امله به یې د ماشینالاتو او تجهیزاتو د زیانمن کېدو حالت هم کم شي. پر اثر پر دې د مالونو د لیږدونې وخت هم د دې پټلۍ له امله کم شوی دی. تر اوسه د دې پټلۍ له پرانیستلو څخه 15 میاشتې تېرې شوې او د 13 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت کنټینرونه مالونه لیږدول شوي چې دوه اړخیزې سوداګرۍ ورسره په ثابته توګه پرمختګ موندلی ده. د چین مالونه او د چین صادرات افغانستان ته په ښه وخت رسیږي. چین صادرات ښه بازار لري په افغانستان کې او د چین دولت څخه او د چین د خلکو سوداګرو څخه موږ دا خواهش لرو چې دوی موږ سره هم خپل همکاري رول ادا کړي چې زموږ تولیدات زموږ صنعت په بخش کې چین کې مارکیټ پیدا کړي او موږ د افغانستان نه په دغه ریل کې په دغه لیکه باندې
خپل د افغاني تولیدات د چین بازار ته په ښه وخت کې په کم وخت کې راولګو او په کم وخت کې په ښه قیمت د چین دوست هیواد مرګلي هیواد خلکو ته وړاندې کړو. 对未来来讲的话，我们觉得会更 راتلونکي کې به د دې مالونو د لیږدونې لارې په کارولو سره افغان تولیدات هم ایو ته راولېږدوو چې له دې امله به دغه سوداګري دوه جانبه شي او د دواړو هیوادونو ته به لا زیاتې ګټې ورسوي او د یوه کمربند او لارې له تګلارې څخه به لا زیاتې لاسته راوړنې ترلاسه شي. د تیر کال د دسمبر په 9 نیټه دغه پټلۍ قبل اتم ځل سفر پیل وکړ. موږ هم باور لرو چې په سالمه توګه د دې پټلۍ په روانېدو سره د چین او افغانستان ترمنځ دغه نوې سوداګریزه لاره د دوه اړخیزې سوداګرۍ لپاره مهم لور ولوبوي.